د جلال آباد کابل دویم لین سړک د معیاري سیده سازۍ سپارښتنې وشوې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د انجینرانو او مسؤلینو په ملتیا د جلال آباد کابل دویم لین سړک د هندسي ډیزاین، مستقیم سازۍ او ګولایي کمولو ارزونه وکړه. نوموړي تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې د سړک په مشخصو برخو کې سیده سازي، د انحناو کمښت او د مسیر اصلاحات د معیاري انجینرۍ اصولو پر بنسټ تطبیق کړي. جلال آباد ښار کې له فاروقیه مدرسې څخه لسګونه تنه طالب العلمان فارغ شول. د یادې مدرسې محتمم وایي په فارغو شوو طالب العلمانو کې د لوی او وړي دورې ترڅنګ د قرآن کریم حافظان هم شامل دي. فارغ طالب العلمان خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د دینی علومو د زده کړو زمینه برابره شوې. په نیمروز ولایت کې 100 بستریز روغتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. مسؤلین وایي یاد روغتون د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي هدایت له مخې د شیخ عبدالله بن محمد په مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د خیریه برخې لخوا د 2 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د جګړهیزو ګډو زده کړو له قومندانۍ څخه د سرحدي فوق العاده زده کړو په برخه کې د سلګونو منصوبینو د فارغېدو خبر ورکړی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د سیمهیزو قلوردوګانو 515 تنه سرحدي ځواکونه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جګړهیزو ګډو زده کړو قومندانۍ د عسکرانو بنسټیزو زده کړو ښوونځي د سرحدي فوق العاده 4 میاشتنیو مسلکي زده کړو له 5مې دورې څخه فارغ شول. او لالپورې ولسوالۍ کې ولسي اړتیاوې د حل په موخه معلومې شوې. د ننګرهار ولایت د اقتصاد ریاست په مشرۍ د یو شمېر غیر امارتي مرستندوی ادارو استازو لالپورې ولسوالۍ ته د پرمختیایي برنامو د ارزونې او مرستو تنظیمولو په موخه سفر وکړ.